هغه نواب استاد چې کله ودرېدو چې به کول تویت 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 ها اني مناني عمل قبل سمر قبل انا كي بالدنيا زي اختيار ما یعنې تاسو په یو بل باندې مطلب خرچې سره کوئ وانډیوالان هم یو بل رونه وو ډېر زیات خوځېږي دا څه وجه ده نټونه خو به څه شوي نه وي excellent starters by them لا ولا حول ولا قوه ډېره د بل نه به زه یوه پوښتنه وکړم سیده د نه به پوښتنه داسې وکړم چې 3 جمع 3 که نه همداسې ده که نه 3 جمع 3 منفي شپږ څو کېږي منفي شپږ صفر صفر کېږي خو څنګه صفر کېږي 3 جمع 3 شپږ کېږي بیا شپږ صفر آفرین السلام علیکم فانوس افغانستان قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر ستړي مشئ په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او کامیابه واوسئ زه سراج الدین پژوا یم تاسو ګورئ فانوس افغانستان لیدونکو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې او تاسو ګورئ واما کانټیننټل هوټل یا د تفریح لپاره جوړ شوی ځای په دغه ځای کې تر ډېره حده پورې ځوانان سپین ږیري ماشومان او ترڅنګ زنانه شکر د پاره راځي لیدونکو راځئ دننه ورځو دغه ځای شاټونه هم در باندې ګورو او په څنګ کې د خلکو سره مرکې ټوکې ټکالې هم کوو د داسې ښایسته ښکلو خپرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل وڅارئ او سبسکرایب یې کړئ راځئ لیدونکو تر پایه مو ملتیا وکړئ محترمه بیا هم ستړي مشئ ځوانان ګوري چې عکسونه اخلي راځي لږ ګپ شپ ورسره ولګوئ سلام علیکم سلام علیکم ستړی مشئ جوړ بخیر څنګه وروره ښه شکر دی خپل ښه جوړې ته کړی شکر دی خپل ښه ډېره مننه زه خو ښه یم الله دې وکړي ستاسو دواړه ښه اوسئ خوشحاله اوسئ نوم مبارک دی سلمان درانه سلمان درانه ستاسو نوم زما نوم طارق جمیل که نه مومن طارق ماشاءالله مومن او تا تخلص څه درانه ماشاءالله ستاسو نوم شاکر صافی ډېر ښه ښه درانه صاحب څنګه یې حالت ښه دي شکر دی خپل دې ځای کې چې کې دلته ولا چې راغلي ولا کانو سره انډیوالان سره چکر ته راغلي وو خرچې کوې نو بس خرچې به کوو که نه ډېر ښایسته په ځان باندې خرچې کوې په دې ملګرو باندې خرچې کوې ولا ځان نه به ملګرو زیاته کومه خرچه ښه نو تا هم ته غټ جلماز دی اغوستی دا غټ خرچې په ځان ولا څه کې هغې نوم اغوستی دی که ټوکه مې سره خفه نه شي دا ښه ډیزاین دی ماشاءالله ښه سټایل دی دا جامې دې په څو کړي دي دا والا انډیوال راته کړي دغه دې دواړو راته کړي صحیح یعنې تاسو په یو بل باندې مطلب خرچې سره کوئ انډیوالان هم یو بل رونه وو ډېر زیات خوځېږي دا څه وجه ده نټونه خو به څه شوي نه یخني مې کېږي جامپر مې اچولی او ګاډي کې دا وایي یخني مې کېږي او بېرته بیا نو جامپر یې نه دی اچولی که نه عکسونو دپاره مې ایسته کړو که نه بیا عکسونه د خدای بیخ شین کې زکام نه شي پروا نه کوي څنګه دا ساحه څنګه دغه ماحول څنګه ډېره ښایسته ده ډېره ښایسته د ننګرهار ولایت دپاره ماشاءالله یو ځانګړی ښایست ورکړی که نه موږ خپل اول ځل دی چې راغلو دلته ډېر یو لوکس کوم ځای ته راغلي تاسو
منګه د انګور باغ نه راغلی یو. ماشاءالله یو خو د روداتو دا ته خو دلته خو راغلی تش اکسون دی پاره کنه خرچه مرچه به هم نه کې خرچه هم کوو دلته به خرچه کوو انشاءالله. ځینې ځینې ملګري چې کله خرچه کوي کنه بهسترو کې یو بل سره ګوري کنه هغه څه کار ونه کوي. نه خرچه کوو انشاءالله. نه خیر دا ټول ملګرو ته چې زمون من ګوري هم کنه ته هم وایم چې کله خرچه کوي کنه په ګډه سره ماتې کوي ځکه په دې کې به یو ملګری به نه خرابې زړه تور کېږي نه کنه کپلار باندې هم زی بدکاري هم سره مساوي هم دې ځکه او به ملګری باندې بوج نه راځي کنه. دې ملګرو ته کوم شي وړاندې کې کم ترنم وړاندې کم ټاپه ورته وړاندې ترنم په ځن شم وړاندې کې ترنم والا منډیوال ستدي ته کولای شي دای کولای شي هغه وټه په وزاره کولای شي مړه پارک چکر او تصویرونه غستل شي او یو ټاپه نشي کولای نشم کولای زه خیر دا بریک نه په خیسته کزا خطر راځه دا ټاپه ته وکړه ما په ژوند نه کړی په ژوند نو په مرخ څوک ټاپی نه په ژوند خلک ټاپی کوي کنه بالکل صحیح ده لکه موږ کس دا نه وکړه ستړي وم ساده ټپو والا زه خیر دی یو نشي کولای هغه ملګری په ټاپه وګزا شیر نشي کولای خاطر ډیر مننه خوشاله اوسېږي خپه نشي توګه ټکارې هم سره وکړي خې چکرې ښه ژوندګي او د ژوند نه خوند واخلي مننه لاس راکړې والا راځي لیدونکو لږ مخکې هم ورځو محترم خوګو بیا هم ستړي مشي واما کانټیننټل کیو او دلته د دوا کوچنی ماشومان سره مخ شومه د پلارجان چکر در وستې دي لګ مرکب سره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي لیوس مننه. نوم دې څه دی؟ ایاز جان. تاسو نوم؟ ریاض. او تخلص دشته؟ هو. تخلص دې څه دی؟ نبی زاده. ماشاءالله. تاسو تخلص؟ نبی زاده. تم نبی زاده دی. هو. تام په ځان باندې تخلص نه بزاده یې خو ده هم ولی که جدا وي خانو نه ها نه یعنی مطلب یو بل سره ګرانی ځکه تخلصونه سره وي خم دسي ماشاءالله پرین یعنی مطلب دا چې ورونه به خپل سره ډیر به ګران اوسي خوشاله اوسي ته مکتبه ورونه څوم سینب کې سلورم ماشاءالله سینب کې څو نمبر دیم نمبر ماشاءالله پرین او ته خوانځي وای هو څوم سینب کې انځم ماشاءالله پلارجان د پچکر راوستي سې شو هر ما خام ورولي کنه نن راوستي جمعې پورې هر جمعه دی راولي ډیر ښه دنه چې راځي دغه چکر نه خوند اخلي لکه ډیر بيخي غلي غږیږي څنګه مریض خو نه نه او دغه ملګری دغه ورور دی چې لوک شوخ دی کنه ښه ته په مکتب کې څه زده کړې کوم ترانه کوم شعر یا په اصطلاح کوم نعت شریف ته زده کنه اوس زده ښه دې ته و لږ فکر ور باندې وکړه زه خیر دا ولې ما ته بیا مطلب لیدونکو ته مشکل نشته دی تل زده وطن ترانه یا ملي سرود زه خیر به هر حال سره تاسو څه زده کوم ترانه تر زده نه زه خیر د ترانې خبره مې ځکه دا ورته اکثره ماشومان د ترانې نظمونه نعتونه زیات خوښوي څه ده کنه خاطر نه مزه پښتنه وکم 15 جمع 15 کنه څو کېږي لاس من به 2 څو کېږي منفي 2 صفر نه کنه ګوره 15 جمع 15 من به 2 څو کېږي منفي 2 اته آفرین اته شابه دی بل نه مزه پښتنه وکم څه ده دنه به پښتنه دا څه وکم چې 3 جمع 3 کنه انداز ده کنه 3 جمع 3 من په شپږ څو کېږي منفي شپږ صفر صفر کېږي څنګه صفر کېږي 3 جمع 3 شپږ کېږي بیا شپږ صفر آفرین کوچنیانو ته کوم پیغام ورکوي کنه هغه کوچنیان چې مطلب په ښوونځیو کې دي په ښوونیزو مرکزونو کې دي غوړ اساس پیغام څه دی هغه بچیو کې آفرین درس وای او تاسو ورته وای مکتب کې شروع نه کی خپل ټولګي پاک ساتي خپل کتابونه پاک ساتي دا پیغام آفرین دا کوچنیان به زیاده ماشاءالله ډیر با ضرورت تکړه سړی دی کور ودان خوشاله اوسېږي چې موږ ته وخت راکو مننه مخم خوش
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. څنګ ته مې یو ګلالي ځوان ولاړ دی لکه په اصطلاح په سرلي کې چې نوی ګل غوړېږي که نه همداسې ده که نه ستړی مه شي کور د ودان ته ستړی مه شي ځان صفت ګوره خپله مه کوه ښه نه ځان صفت د الله صفت په کار ده باندې صفت خو نه کوو تا صفت ما وکړه صحیح شو او په دې خاطر مې تا صفت وکړو چې تل ښه مرکه موږ سره وکړو که نه انشاءالله چې ښه مرکه نوم ورسره مبارک دې څه دی؟ نوم مې شوکت ده شوکت جانه څنګه یې شکر ده الحمدلله تخلص دې شته خلوص مې شته دی چیرې خلوص مې لږ شوق ده نو وایه زندانی او شوکت زندانی که نه د اکثره زندانی او زندانی او زندانی ها او دا بس دا دنیا زندان ده که نه یار تخلص یو معنا لري دا خلک یې ځان لپاره په بل شي ږدي او خیر هر یو تخلص ځانګړې معنا لري او هر څوک په خپل فکر باندې تعبیروي که نه او بالکل. ته په دې شکل تعبیروي چې د دنیا یو زندان ده او دنیا زندان خلاصې نشته ورنه ها زندانی صاحب ژوند زندگی څنګه تیریږي بس د الله رحم دی شکر دی دلته ولې راغلی څه کې دلته بس یاران دوستان سره ما لږ چکر مکر و جمعې ورځ ده بد مصرفي خو به نه کوي بس مصرفي نه کوله چې خو چې کله ګیر رالو کوي ها اوس په پنځه ملګرو په منځ کې راګیر شوی خدای دې خیر کړي بس خدای نه خو خدای درته ماتوي ښه 600 روپۍ رالتلي سهار ورته شپږ سوه پیري ورپسې ځورېدلی یم ها او والله 600 ملاکم رسول یعنې په اوس وخت کې پیسې ګټل ډېر سخت کار دی که نه خو زه خیر دې ملګرو ته هم زه وایم چې خیر لږ پیسې مو چې تاسو مصرفوئ که نه ورته په ګټه باندې خرچې سره کوئ د دغه هوټل په اړه باندې لږ نظر راکړئ څنګه ځای دی د ننګرهار ولایت دپاره دغه کار څومره مطلب مفید دی ته څه وایې دا الحمدلله ډیر ښایسته ځای دی او دا زمونږ دپاره یو چکر ځای جوړ کړی دی او موږ ډیر خوشحاله یو د تفریح دپاره یو ښایسته ځای ده او دا چې ده زمونږ د ساتیرۍ ځای ده ډېر ښه او هغې ته هم فکر شته هغې ته هم فکر څه دی دا نو یو به کار به وکړو چې اوس به لیدونکو ته څه وړاندې کړي دا خو زما څخه لږ لږ خبرې سره وي که نه ما سره هر څه شته دی اول شعر وړاندې کړه شعر وړاندې کړم ترنم په شکل وړاندې کړه د یو خبر راشي ترنم په شکل باندې شعر خو نشته ما سره خو ترنم برته وکړم ترنم وکړه داسې نه چې ترنم په وخت کې غونډ خلک لاړ شي. ترنم به درته وکړم ښایسته ترنم به درته وکړم وایي زړه لرم ضمیر لرم ها زه آخر انسان یم ها څه چې رانه شوي دي پوی نه یم نادان یمه څه چې رانه شوي دي پوی نه یم نادان یمه مرګه ما نه مه تخته راشه چې دې ووینم مرګه ما نه مه تخته راشه چې دې ووینم خپل ژوند به توفه درکم زه یو داسې ځوان یمه څه چې رانه شوي دي پوی نه یم نادان یمه ډېرو نفرتونو کې ژوند باندې تنګ شوی یم ډېرو نفرتونو کې ژوند باندې تنګ شوی یم یا مخکې هم یوازې وم مخکې هم یوازې وم اوس هم بې جانان یمه څه چې رانه شوي دي پوی نه یم نادان یمه نور شته او شعرونه شته دی نو دا هر لفظ هر ټکی دی په زړه لګېده ځکه ډېر پیغام پکې و واقعا چې خوندور و خو دا دی پکې د هارون بادشاه غوندې کول دا هغه پخواني سندرغاړي چې کله ودرېږي که نه هغه نواب استاذ نو هغه طرز ته لږ وکاروه زه خیر دی هغه نواب استاذ چې کله ودرېده چې به کول تویت 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 آنی منانی عمل گل سمر گل آن کی په دنیا زیر اختیار وایم حشن گل بشن سمر گل چینی ډېر ښه روانې مهرباني او بس دا دغه سندرغاړي چې دي دا ټکر هغه خو نشي پېښې خو نشي ولې نشم زه ټکر باندې ورځم ټکر چې ده که نه ټکر سره ټکر شه زه ټکر مهرباني د ټکر اواز ورته ووایه تا د زنګ راغی که نه دا ډېر خراب کار دی تا په دې وخت کې موبایل بنده وکړه دا ټکر اواز درته وباسم هغه وایي اوبه دې وړینه نو پسللیه مازدیګر ده اوبه دې وړینه دا خو نه چې د منګل اواز برته وباسم دا ټکر چې دا خفه دی لږ منګل بس کول څه حالات په دې وطن را روان دي هر سړی په خپل سر یو قومندان دی چې بجرند ته چا خر نه ورکولو
او سړی نن په کابل کې کومندان دی او بس دغه خبرې دي بل دغه د مؤنث چې کوم ذات دی هغه کوم حق نشي استل چا مؤنث چې کوم ذات دی د ښځو نه لا ښځو غږ ماته نه ښځو نه مې لرې ساده کړو ښځو غږ راته نه راځي دا د چې ورته وایي نه دي کم تمثیل درنه پاتې شعر وایي که نه داسې باباګان تمثیل خو نشي کولی باباګان تمثیل خو نشي کولی یو داسې خوندور ترنم که چېرته کولی شي ترنم بس بل نه شي کولی خو یو شعرونه به شعر ځه چالان کیمرې چالان ده ځه مهرباني وی ویخې مه خوب نه وي آرام نه کېږي یاد سره دې بالکل ناکام نه کېږي او دلته چاته مه وایه چې خوښ مې دلته د جذبو احترام نه کېږي او سیده یم سپا سپا غږېږمه ما نه د هندوانو رام رام نه کېږي او وی خپل د احساس سوري ته کښېنمه دمه وکړمه په تنهایۍ کې په یادونو ګزاره وکړمه او ستا بېحسي مخې ته کښېدمه نیت وتړمه بیا مې د خپلو ارمانونو جنازه وکړمه او چې جدا کېږي پکې 2 مهینه او زه قاضي یم ډېره مشکله ده که داسې فیصله وکړم او کمنټري به درته وکړم کمنټري وکړه انګلیسي خبرې هم پاتې شوې که نه او په انګلیسي به وکړه That's Afghanistan versus Bangladesh. That's very good batting by Afghanistan. Thank you, Samuel Lashinwari. That's excellently batting. Yeah, this is Afghanistan. This is very good batting by Maxwell. Says that Australia. That's this brilliant, excellent starters by the ولا حول ولا قوة. ډېره مننه ډېره مننه سکور ودان دا خلک په زړه باندې حتماً یو څه داغ به لري خو د ملګرو دپاره د ځوانانو دپاره یو څه وایي ښه خالپا استعمالوي ځوانان خوشحالوي کور دې ودان تا نړۍ مننه واقعا چې لیدونکي به هم دغه خپرونه تر پایه پورې ګوري ډېره به یې خوښوي دغه څو شېبې تا سره زموږ ډېرې ښې تېرې شوې په اصطلاح په خوند او په رنګ تېرې شوې کور دې ودان چې موږ ته دې وخت راکړه تا نړۍ مننه پیغام پښتنه خو دې رانه ونه کړله وکړه مهرباني پیغام او زما ټولو ځوانانو ته دغه پیغام ده چې خسته ورزش وکړئ او خپل درسونه ووایئ او بې ځایه مه ګرځئ او په افغانستان کې اوس داسې شرایط دي چې هر سړی باید خپل درس ووایي او سر ټیټ کړي خپله غریبي وکړي او دې بعضې کیسو نه چې نه جوړېږي او ټولو ته سلام وړاندې کوم احترام وړاندې کوم دا زما خبرې چې اورئ او ګورئ زه غواړم چې تاسو د هرې خبرې نه مطلب واخلئ کور دې ودان مننه خوشحاله محترمو خوږو لیدونکو واما د تفریح لپاره چې کوم جوړ شوی ځای دی دلته موږ راغلي وو تاسو دغه ساحه او ځای او د خلکو مرکې په اصطلاح هغه مرکې چې ډېر جالب وي تاسو وکتلې دلته موږ تاسو لپاره مرکه ریکارډ کړه همدارنګه چې دغه ځای د ننګرهار ولایت لپاره ځانګړی شهرت ځانګړی نوم ورکړی دا چې تقریبا د نور ولایتونو هم خلک ننګرهار ولایت ته راځي او غواړي چې په ننګرهار ولایت کې چکر ووایي او د دې ځای له ښایستونو څخه خوند واخلي نو لومړی به دې ځای ته راځي وجه دا ده چې دا ځای ماشاءالله په یو ښه معیار په نړیوال معیار جوړ شوی دی او خلک هڅه دا کوي چې دې ځای کې خپله ساتیري وکړي او د ملګرو سره دوستانو سره ناسته پاسته په دې ځای کې وکړي بله خبره دا چې هغه ورونه چې د هغو سره زنانه وي کولی شي چې هغوی دپاره هغه ورونه چې د هغو سره زنانه وي هغوی دپاره بېل ځای جوړ شوی دی نارینهو دپاره بېل ځای یعنې مطلب خبره اوس دا ده چې نارینه ښځینه دواړه کولی شي په ډاډه زړه باندې دلته راش چکر ووهي دغه ځای د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي او خلک دلته میلې کوي یعنې مطلب دا ده چې دا زموږ دپاره ویاړ او فخر په دې ده چې د ننګرهار ولایت دپاره ځانګړی نوم ورکړی دی لیدونکو تاسو هم شاټونه وکتل د دغه ځای ښایستونه تاسو تعقیب کړل خپرونه پای ته رسوو تر بیا زه سراج الدین پژواک د کیمرې برخه کې الهام الدین الهام ملتیا کوي ښې چارې ښه وخت د یو آباد سرلوړي افغانستان په هیله الله په امان